هغه کور ته راغلی یم کوم چې د تېرې دوشنبې په ورځ باندې د طوفاني باد و باران له امله د یوې کورنۍ 11 غړي شهیدان شو. کور ته دننه ورځو، هغه ځای ګورو چیرې چې په همدغې کورنۍ د خونې چت رالوېدلی، ټول دیوالونه خټین دي، لږ باران او اوبه هم کولی شي چې ویې نړوي. د دغې کورنۍ غړی ساجد الله وایي له پیښې 6 ورځې وړاندې ورېره پیدا شوې وه چې خویندې، ترورګانې او نور خپلوان ورته په خوشحالۍ کې راجمع شوي وو. چې کله دلته صحنې ته راورسېدم چې ومې کته بس دغه دیوال راغورځېدلی و په دغه 2 کوټو باندې. بیا د شاوخوا ګاونډیان چې مو کوم کلیوالو دا را رسېدلي وو، خو مګر هم د یو نفر او د کمزوري نفر کار نه و چې دا پخڅې جګې کړي وې او زموږ نفران یې ژغورلي وې. واجد ډېرې چغې ووهلې کوم ورور چې مې شهید شي چې ما وباسئ زه جوړ یم، خو چا به ویستی وی؟ داسې د زور څوک نه و، نه چا کې دومره طاقت و. زه چې خپله راغلم دلته کومه صحنه کې ملګرو نه پرېښوستم چې ما مې خپل ورور کتلی وی، نیم یې رایستی و نیم پاتې و، او لورکۍ مې وه، د هغه ورور چې مې شهید شه د هغه لوریانې پکې وې، ښځه یې پکې وه، زما تندار ورکې وه، د تره ښځه مې او د ورور ښځه مې اوس هم په سیتامه کې پراته دي. هغې هم لا نه دي خبر کړي چې مثلا داسې واقع شوې ده. خپله ورېندار مې نه ده خبر کړی چې مثلا خاوند دې مړ دی یا مې ورور مړ دی، بچیان دې مړه دي. ساجد الله په خپل ژړغوني غږ کې وایي کله چې په لوېدلو خونو سترګې ولګېدې ګوري چې ټوله کورنۍ خاورو لاندې ده. وایي هر یوه د ژغورلو غوښتنه کوله. خپلوانو نه پرېښوستم چې یعنې حوصله مه بایله، هېڅ خبره نشته. بیا دې کړکۍ ته راغلم، دلته چې راغلم وطندار مې ورندار مې دا خپل خپلوان مې ټول بس هم دا سرونه یې ورته رایستي وو. دا کومه د ورور چې مې ښځه وه دا چې دا داسې نیمه پاتې وه خاورو کې، نور یې رایستې وه. همدې راته داسې کتل چې بس خولې راته کولاو کړله، خو نه پوهېږم چې ما ته څه شی وویل که نه. د ساجد الله ګاونډی رحمان ګل چې ده هم خپله ورېره له لاسه ورکړې او د ده په شمول یو شمېر اولادونه یې ټپیان شوي، وایي او دا ماشومان هم چې دا هم ګلی والی او په همدې ځای کې بېهوش پراته وو، او دوه چې وه دوه سفر لاندې شوی و، د دیوال په هغې راغی که نه، 2 جنکیانې وې، یو زما لورکی و او یو مې وراره و. هغې په هغه دیوال لاندې شوی و، هغه یو پکې اوس هم زخمي ده، زما لور ده، اوس هم هسپتال کې ده فلحال، او دا وراره مې چې و هغه بیچاره بیا په حق ورسېد او شهید شو. ساجد الله د خپل ورور قبر ته ناست دی. وایي په یوه ورځ یې کډه هدیرې ته تللې. 6 نفر چې کوم ماشومان چې وو دا یو جنازه وه، لکه یو کټ کې اچولي وو، غټ کټ و، او نور چې دی کوم 4 جنازې وې هغه هلته ورور مې او تروریانې مې. نو 10 قبرونه ویستل خو د دې که واړه او که غټي نو ډېر زور غواړي. همدغه کلیوال خپل ملګري دغه شاوخوا کوم کلیوال چې مو دي ټولو جوماتونو کې مو اعلان کړی و، مشرانو اعلان کړی و چې مثلا ډله ییز اوسئ، قبرونه ډېر دي، ټولو د کور ودانې ډله ییز راغلي وو. همداسې په ښخولو کې دفن کولو کې هم ټول راغلي وو. دا ځای داسې و چې بس یو انسانان پکې معلومېدل، پوه شو د ګټو انسانان دلته ډېر وو بیا په هغه ټایم باندې.